صالح د پاکستان منافقت ښکاره کړ او پر افغانستان یې د امریکا د بمبارۍ خبر ورکړ. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پخواني ولسمشر غني لومړی مرستیال امر الله صالح په تازه څرګندونو کې پاکستان داعش ډلې د خراسان څانګې په طرح کولو تورن کړی دی. صالح همداراز زیاته کړې چې دا د پاکستان له ډېر پخوا نه پلان و چې په افغانستان کې داعش ډلې ته وده ورکړي چې اوس په دې کار کې کامیاب شوی دی او پاکستان هم د داسې وخت او داسې حکومت ډېر ارمان کړی و چې په افغانستان کې وي. صالح په خپل ټویټ کې لیکلي چې پاکستان اوس د یادې څانګې له فعالولو سره افغانستان کې بیا د امریکا هوایي عملیاتو ته زمینه برابروي. صالح دا څرګندونې وروسته تر هغې کړي چې تېره هفته په هلمند کې د امریکا بي پیلوټ الوتکې د طالبانو د اسلحې په یوه ډیپو بمباري کړې چې ګڼ شمېر طالبان پکې مړه شول او زیات شمېر اسلحه پکې له منځه تللې وه، خو د طالب مشرانو دا برید رد کړی و. هوایي عملیاتو ته زمینه برابروي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان د دې پروژې له عملي کولو سره یو ځل بیا غواړي په افغانستان کې د امریکا له لوري بمباري شروع شي. قدرمن لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.